کم احتجاج چې دا به دوامدار ټول نه مین ټارګټ زموږ امریکایي قونسل خانه ده. لنډ ټکو کې راته وایي چې مطالبات بم سي او که چېرته مطالبات ونه منل شي لا عمل هم څه دی. کمالا چارواکي دي زمونږ چې نو هغو ته به موږ دا پیغام رسو چې هغوی د هغې ملکونو سره چې کم د اسرائیل حمایت کوي هغو سره د کم از کم که بل څه نشو کولی سفارتي تعلق ته ورسره ختم کړي. ملګرو سلام، وخت مو بخیر. زه عثمان شکور یم او دا وخت زه په حیدرآباد فوډ سیټ کې ولاړ یم چېرته چې ګڼ شمېر ځوانان راوچت شوي دي او دلته د حکومت یا د اعلی چارواکو نه څه غوښتنه کوي. د دې سره سره فلسطین باندې کوم ظلمونه کیږي د هغوی خلاف غږ بدرګه کوي. دغه ځوانانو د دې مشرتابه یا د دې ذمہوار خلک چې کوم دي دغه سره خبرې کوو موږ سره اوسئ. دا زموږ سره یو ذمہوار غړی ولاړ دی د اسلامي جمعیت طلبه دې نه څه پوښتنې لرو. یو لنډه شانې پېژندګلو یې ملګرو ته وکړئ. زما نوم اخونزاده مروان زمان دی. زما رهایشي تعلق چې دی نو هغه لور دیر سره دی او اسلامي جمعیت طلبه سره مې وابستګي ده. ښه ډېره زیاته ښه ده. دا څونه ځوانان چې تاسو راټول کړي دي په کوم سوچ او کوم فکر باندې دغه پروګرام تاسو را جوړ کړ؟ ټول ناول خو فلسطین چې کوم مسله ده او د فلسطین د غزا چې کوم ایشو ده هغه یو ډېر برننګ ایشو ده نن سبا انټرنیشنلی هغه ډېره زیاته برننګ ایشو ده او په دې تناظر کې مونږ دا نن غونډه کړې ده په انټرنیشنل میډیا باندې په کیلیفورنیا یونیورسيټي کې په هارډورډ یونیورسيټي کې التا غیر مسلم چې کوم سټوډنټان دي هغه خپل اظهار یکجهتي شو کړی د فلسطین لپاره. نو په دغه تناظر کې به تور مسلمان مونږ چې نن دا سټوډنټان راټول کړي دي دلته نو دغه مقصد د پاره راټول کړي دي چې آیا یو غیر مسلم سټوډنټ هغه د فلسطین سره په انسانيت په بیس باندې هغه همدردي کوي نو ولې یو به تور مسلمان مونږه د مسجد اقصی لپاره اظهار یکجهتي ولې ونه. دا بل راته دا وایي چې ستاسو دغه احتجاجي لړۍ به دوامداري کنه څنګه چې تاسو ته پته را دي پوسټر کې به هم تاسو وینئ په دې باندې یو کمپین لیکل شوی دی او د هغې کمپین نوم دی We are just one for Gaza from Peshawar to California. نو مونږ به ان شاء الله دا کم احتجاج چې دا به دوامدار وي ان شاء الله په ټول پیښور په مختلف ځایونو کې دا پاغي کې چې د ټول نه مین ټارګټ زموږ امریکایي قونسل خانه ده. ان شاء الله دا احتجاج به په مختلف طریقو سره هغه به مونږ جاری ساتو. دا یو بل ذمہوار غړی احتجاج دی را جوړ کړی دی. بهرحال دې سر څه پوښتنې ته لرو. ملګري ټول خو لنډه پېژندګلو راته وکړئ. خجی بسم الله الرحمن الرحیم. زما محمد حسن امین نوم دی. د پیښور حیدرآباد اوسیدونکی یم. خاص تعلق مې ثوابۍ سره دی. د اسلامي جمعیت طلبه پیښور ناظم یم. ښه ډېره ښه ده. دا غونډه م را جوړه کړې ده ملګري راغلي دي ځوانان دي په کوم سوچ او کوم فکر باندې دغه پروګرام تاسو را جوړ کړی دا راته وایي. له ټولو نه اول خو زه د عثمان شکور به ډېره شکریا ادا کوم چې موږ له موقع راکړه او دلته کې نن موږ له کوریج راکو. اسلامي جمعیت طلبه یقینا چې چرته کې هم یو غیر انساني کار رواني یا د امت سره ریلیټډ داسې اکټیویټي رواني په ټوله دنیا کې نو اسلامي جمعیت طلبه د هغې حوالې سره یو متحرک کردار ادا کوي. نو د همدغې په تسلسل کې د اسلامي جمعیت طلبه سنټرل لیډرشپ چې کوم دی هغو یو کمپین لانچ کړی دی د وی آر ون په نوم باندې. د وی آر ون نه مراد دا دی چې په فلسطین کې کم ظلم روان دی، په غزا کې کم بربریت روان دی او په هغې کې د مسلمانانو حکمرانانو چې کومه خاموشي ده په هغې په مقابله کې که مونږ وګورو د امریکې په یونیورسټیانو کې په نیویارک یونیورسټي کې په یل یونیورسټي کې په کولمبیا یونیورسټي کې انګریزان راوچت شوي دي، غیر مسلمه خلک راوچت شوي دي چې نه د فلسطین مسلمانانو سره د هغو سره د کلمې تعلق شته دی، نه یې ورسره د څه جنډې تعلق شته دی، نه یې ورسره څه بل څه تعلق شته، خو صرف که د هغوی ورسره تعلق دی د انسانیت په بنیاد باندې ورسره تعلق دی او د انسانیت په بنیاد باندې هغوی راوتي دي او د هغو سره اظهار یکجهتي کوي او د امریکې حکومت هغوی گرفتار کړي دي. نو د هغو سره د اظهار یکجهتۍ په طور باندې موږ د وی آر ون کمپین آغاز کړی دی چې که په امریکا کې سټوډنټ راوته دی نو د پیښور سټوډنټ په هم راوځي. دا بس دا لړۍ بس تاسو د احتجاجونو تر حده محدود وي کنه تاسو بیا نور لاریون نه کوئ؟ بالکل جی زمونږ خو بالکل هم دا اراده نه ده چې مونږ صرف د احتجاجونو ته محدود کو. په دې کې مونږ د امریکن یونیورسټیانو نه یو آیډیا اغستې ده چې هغوی سټوډنټانو انکیمپمنټس کړي دي، خیمه بستیانې جوړې کړي دي په تعلیمي ادارو کې دننه چې مونږ به د غزه سره په دغه شکل کې اظهار یکجهتي کوو چې هغوی په خیمو کې اوسېږي مونږ به هم اوسېږو. همدغه شان د پیښور په تعلیمي ادارو کې زمونږ هم دغه اراده ده چې مونږ به دغه خیمې لګو او تر څو پورې چې زمونږ حکمرانانو دې حوالې سره څه واضحه بیانیه نه وي راوستې. د دې نه علاوه چې کم دی کمالا چارواکي دي زمونږ چې نو هغو ته به مونږ دا پیغام رسو چې هغوی د هغې ملکونو سره چې کم د اسرائیل حمایت کوي هغو سره د کم از کم که بل څه نشو کولی سفارتي تعلق ته ورسره ختم کړي، تجارتي تعلق ته ورسره ختم کړي. لنډو ټکو کې راته ووایي چې مطالبات به هم څه او که چېرته مطالبات ونه منل شي لا عمل هم څه دی؟
زمونږ د پاکستان د حکومت نه ټولو کې اولنۍ مطالبه دا ده چې د هغه ملکونه خصوصا چې کم د یونایټډ سټیټس اف امریکا دی هغې سره د دوی خپل سفارتي تعلق ختم کړي ولې چې په دې جنګ کې ټولو کې متحرک او ټولو کې غټ پشتپناه چې اسرائیل پسې ولاړ دی هغه د امریکې ریاست دی د دې نه علاوه چې کم زمونږ مطالبه ده د حکومت نه چې د فلسطین د مسلمانانو دپاره د هغوی څه واضحه بیانیه مخې ته راوړي او خپل افواج د دې حوالې سره متحرک کړي چې څه کردار ادا کړي که ونه شي لایحه عمل هم څه دی بیا نو که ونه شي زمونږ لایحه عمل دا دی چې مونږ به انشاءالله د دې نه بعد د کونسلیټو ګیراو هم کوو د امبیسیانو ګیراو به هم کوو او اعلی چارواکو ته به مونږ خپل دا خبره په هر صورت وړاندې ږدو وخت راکولو نړۍ باندې ښه ملګرو څرنګه چې تاسو د دې ذمهوار غړو نه دوی چې کوم مطالبات دي د اعلی چارواکو نه او دغه مطالبات چې تر څو پورې منل شوي نه دي دغه احتجاجي لړۍ به دوامداري هر چېرته چې خوشحاله اوسئ مننه